تیر شوي اختر د غټ اختر کې نو جهانګیر دي شو نادیا ګل دي ټول تلي پروګرام له دوبۍ ته شوله نو شوله هلته کې یو دوه پښتانه خو ډېر دي یو دوه کسان یو دوه ملګري رالل او په هغه ډمان یې پیسې لکه پیسې وله ورکړې ونیستې پې او دغه مغه وشو ډېر زیات نو کله دا دواړه خپل منځ کې بیا لږ روان شو په څه وجه روان شو دوی رالل کمرې ته رالل او د کور نه ورپسې یکدم رنګ راغی وی مور د ډېره زیاته بیماره ده او پیسې ولېږه په کم مسافر چې پیسې شیندلې په نادیا ګل دی او په هغې باندې هغه څه پیسې نورې نه وي او په جواب کې چې چا ورته د کلي نه رنګ کړو چې مور د بیماره ده هغه ته په جواب کې څه ووي ویډیو را سره پوره وګوره نور ملګرو سره مخکې شیر کړئ افسوس مقام دی دا یې ورته ووي چې ما سره پیسې نشته یو د مور پلار نه تنګ راله ما میاشت کې وله 50-60 هزار روپۍ زه لیکم او دې میاشت کې ما سره نشته دي د ډمان دپاره ورسره وي او د مور دپاره ورسره نشته دا یو حقیقت دی او دا راته یو ملګري شاټ شان د ویډیو ورولېږله او هغه راته ووي دې روان په دې وجه شو نو ملګري دی بیا لکه چې ته د خپل مور او پلار خیال نه ساتې سبا به زما څه خیال ته وساتې نو هغه یې په ډاګه پرېښو ولاړو دی نو مسافرو خیال کوئ د مور او پلار په ژوند کې دا یو پیری دا داسې رشته دا په ژوند کې یو پیری هر څه بیا راشي خو مور او پلار ګورې بیا نه راځي او دا ډمان لر که دا ډمان پرېږدئ په دې تاسو څه کوئ افسوس مقام دی په دې ویډیوګانې موږ ډېرې جوړې کړې خو ډېر خلک راپسې رد بد وایي چې امره ته څه کې خو به هر حال بیا هم زه هم کیدای شي زما دا کوشش دی چې پښتانه پوه شي مسافر پوه شي د هغوی د ګټې دپاره زه دا سوچ کوم د بلې ویډیو پورې د ځان ډېر خیال